سودخوره د خلکو د مجبورۍ نه ناجایزې پیدې مه اوچتوه تش پیسه پیژنې د انسانیت شرمې بدذاته سپیه یو خو دې زما غټ دشمن دی اردې کې مې بېعزتي کوي او بېغیر تو د خلکو له پیسې هم ورکوي که چېرې زما په پنجو کې راګې شو نو سرمن بچو باسم سرمن خواږه کاته دې په زړه پهې لګوي لاليه زړه ټکوروي لاليه دغسې ګوره دغسې ګوره سترګې زما سترګو کې ځای کا سترګې مې ستا د سترګو ډېرې اوږې دي لاليه خوب مې زنګوي لاليه دغسې ګوره دغسې ګوره خبرې انټونیو زه د بلمانډ د یوې ښایسته او مالدارې جینۍ خوښ شوی یم او خبرې زما نه یم زړه وړی دی موږ دواړو په سترګو سترګو کې یو بل ته د زړه حالونه ویلي دي خیر شه بسانیو نو واده ورسره وکړه که نه ته چا منې کړې خبرې انټونیو پیسې را سره نشته چې ځان له پې کپړې او پایزار واخلم او سره سترګه وکم او لاړ شم او تپوس یې وکم خبرې بسانیو زما سر خو لا پیل پیسې نشته په کاروبار کې نښتې دي خو یاره ستا دپاره به یو کار وکړو د شیلاک نه به په سود پیسې راواخلو انټونیو ته د ما نه پیسې غواړي زه خو ځان بدذاته سپی یم بدذاته سپی چاله پیسې ورکوي ما دشمن وګڼه ما له اوس په سود پیسې راکړه زما مجبوري ده سود درنه پیسې نه الم خو یو کار به کې ما ته به لیکل کې که په وخت پیسې را نه کړې نو بیا به یو پاونډ غوښه کټ کوم نه انټونیو داسې مه کوه دا حرامي سړی دی په ده باندې اعتبار نه دی پکار هسې خپل ژوند په خطره کې مه اچوه ثانیو الله به خیر کې دسخط ورته کوم د نن نیټې نه مخکې به زموږ جهازونه را رسېدلي راوړه چې دسخط ورته وکړم